د غور ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د محتسبینو د دعوتي کړنو دینی لارښوونو او د منابرو او مساجدو له لارې د توصیو او اسلامي احکامو بیانولو په پایله کې هغو 18 تنه مسلکي غلو چې د خلکو ډیر مالونه اغلا کړي وو په خپلو کړنو له پښیمانتیا وروسته توبه وکړه. یادو کسانو نه یوازې دا چې د غلا شویو مالونو بیرته ورکولو ژمنه یې وکړه بلکې ډاډ یې ورکړ چې له دې وروسته به هیڅکله د شرعي اصولو خلاف کړنې نه ترسره کوي. د غور ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست سرپرست رئیس مولوي عبدالباسط ملازاده وایي چې د محتسبینو دعوتي ناستې او اصلاحي بیانونه د دې لامل شول څو یاد کسان له خپلو کړنو توبه وکړي. د نوموړي په وینا هغوی له توبې وروسته ژمنه کړې څو غلا شوي توکي بیرته خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. چند روز قبل یکی از باشنده های ولایت غور مراجعه کرده بود به ریاست محترم امر بالمعروف ولایت غور و از سرقت و دزدی و اختلاس و بعضی کارهای خلاف شرعی که مرتکب شده بود اعلان توبه داشت. در حدود 18 نفر توسط همین آدم اینا یه آدم سبب شد که همگی به ما معرفی شوند و به ما مشخص شد و بعد به اثر سعی و تلاش محتسبین محترم ریاست امر بالمعروف ولایت غور تمام 18 نفر اینا توبه کردن و حاضر شدن که تمام اجناسی را که اینا از مردم گرفته بودن و سرقت کرده بودن تمام اجناس مردم به خود مردم پس میتن. ښاغلی ملازاده همدار از ډاډ ورکوي چې د منکراتو مخنیوي ته ژمن دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي څو د شریعت خلاف کړنې ترسره کړي. و ملت شریف خود هم اطمینان میتیم که ان شاء الله تعالی در آینده سر این قسم موضوعات کار میشه تا کسایی که منحرف هستن و کسایی که کارهای خلاف شریعت میکنن اونا همگی توبه بکنن و کدام مشکلی در جامعه نباشه. بلخوا د غور ولایت ځایي اوسیدونکو د محتسبینو کړنې او لارښوونې د ټولنې اصلاح او سمون لپاره الهام بخښونکي بولي او ډاډ ورکوي چې د محتسبینو سره هر راز مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو تل هڅه کړې څو د دعوت اصلاحي ناستو او لارښوونو له لارې د ټولنې سمون فکرونو اصلاح او منکراتو مخنیوي ته کار وکړي.